د شپه د نن تمبل غږیږي خوشاله دا دوا د شپه د نن پکې پوره شو او د دوه زړونو ارمانونه دوا د شپه د نن تمبل غږیږي مېلمنې راغلې دینه دوا د شپه د نن تمبل غږیږي مېلمنې راغلې دینه دوا د شپه د نن تمبل غږیږي زمنګ ملګری امیل منداران زنا دوا د شپه د نن تمبل غږیږي امیل منې راغلې دینه دوا د شپه د نن تمبل غږیږي امیل منې راغلې دینه دوا د شپه د نن تمبل غږیږي برباده تماشا کتو د پاره تاسو دلته ولې راغئ موږ تاله په عذر راغلي ګلشیره ځکه چې موږ تا ته ملامت یو تاسو د عذر به زما په بېعزتۍ د عزت څادر واچئ تاسو د عذر به زما د پښتو ټیټ املا بیا رانیغه کی نه قبلوم ستاسو د عذر نه قبلوم اوس خو د عذر نه ایک دو تین خبرې کوه تین او په تیره دې نه پوهېږو ګلشیره خو د پښتو په کتاب کې د عذر ټکې واضح او صفا لیکلی دی او پښتون هغه وي ګلشیره څوک چې د پښتو د لارې او د ګودر نه خبر وي همدې پښتو سر خوړلی خو زما لاسونه بند په بند تړلي دي چې په کور راغلی دشمن ته هم څه نشم ویلی دې نه مخکې چې زما